السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل فیسبوک اکاونټ کې مو خپل موبایل نمبر او خپل ایمیل اډرس له خپلو دوستانو څخه پټ کړئ. او دوستان بیا به هیڅ چاته هم نور معلومیږي چې تاسو په کوم ایمیل اډرس باندې په کوم موبایل نمبر باندې خپل آی ډي جوړه کړې ده، ځکه هغه ټول شیان به موږ په خپل آی ډي کې پټ کړي وي. نو که چیرې تاسې هم دغه سټینګ په خپل آی ډي کې کول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستان اول به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو په دا کونج کې درې لاین اپشن ده، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ، لاندې بیا تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن ده پرسونل انفارمیشن، په دغه پرسونل انفارمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دویم اپشن ده کنټیکټ انفو، په دغه کنټیکټ انفو اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنټیکټ انفو اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو یو خپل فیسبوک آی ډي ته کوم موبایل نمبر او کوم ایمیل اډرس ورکړی وي هغه به دلته تاسو ته راواړوي. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې خپل موبایل نمبر یا خپل ایمیل اډرس مو پټ کړئ، دواړه په یوه طریقه سره پټېږي. اوس مثال زه راځم موبایل نمبر پټوم، سمپل به تاسو په هغه موبایل نمبر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په موبایل نمبر باندې کلیک وکړئ لږ ور لاندې ورته لیکلي دي وایي هو کین سی دیس نمبر، وایي دغه نمبر څوک کتلی سي. لاندې یو کوچنی آیکن ده، په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ نو دغه به تاسو په اونلی می باندې ودروئ. کله چې تاسو دغه په اونلی می باندې ودروئ نو بیا به هیڅوک هم ستاسو د فیسبوک آی ډي موبایل نمبر نسي کتلی. دغه رقم په هغه ایمیل اډرس باندې کلیک وکړئ، هغه ایمیل اډرس هم تاسو په اونلی می باندې ودروئ نو بیا به هغه ایمیل اډرس هم هیڅوک هم نسي کتلی چې تاسو اوس خپل فیسبوک آی ډي په ایمیل اډرس باندې جوړه کړې ده او که په موبایل نمبر باندې جوړه کړې ده نو بیا به هیڅ چاته هم نور معلومیږي. دغه رقم دې لپاره دویمه طریقه هم شته، نو راځو زه تاسو ته هغه دویمه طریقه هم درښیم. د دویمې طریقې په ذریعه سره هم تاسو په فیسبوک آی ډي کې موبایل نمبر پټولی شئ. نو سمبل به تاسو په خپل فیسبوک پروفایل باندې کلیک وکړئ، خپل فیسبوک پروفایل به راواړوئ، لاندې به ولاړ شئ، لاندې بیا تاسو په ایډیټ پبلیک ډیټیل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ پبلیک ډیټیل باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ، لاندې بیا تاسو په ایډیټ یور اباوټ انفو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ یور اباوټ انفو باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لیک لاندې ولاړ شئ، لاندې ګور دلته ورته لیکلی ده کنټیکټ انفو، څنګ ته ایډیټ ورته لیکلی ده، په دغه ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به ستاسو موبایل نمبر راواړوي، نو څنګ ته یو کوچنی آیکن ده، په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ نو دلته به دغه تاسو په اونلی می باندې ودروئ، دلته هم تاسو پټولی شئ او بل ځای کې هم تاسو پټولی شئ. نو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپل فیسبوک آی ډي موبایل نمبر او ایمیل اډرس له خپلو دوستانو څخه پټولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.